مرکز قدم سپیره دی. قدم څه چې له سره تر پښو سپیره ده. تل ته یو دا سپیرې خبرې اوس څه ټکه رالوېدلې ده؟ څه ټکه راولوېږي؟ بله عاطفګۍ هم راته پیدا شوه. څه وایې؟ دا خو د ډېر ښه زیری راباندې وکړه. معلومیږي چې زه نیکه او ته انا شوې. مبارک دې وي. چې پلار وې څه توره دې کړې وه چې اوس ځان نیکه بولې. ته پوه شو لمسی دی. او کمبختې مټ او بازو دې پیدا شو او ته پې خفه یې. زما زړه دی چې پې ښه شوشش ونیسم. څه شی؟ شوشش؟ په نجلۍ شوشش چا جوړ کړی دی؟ ولې؟ نجلۍ او هلک څه لري؟ زوی دومره د مور او پلار په درد نه دوا کېږي لکه لور چې د مور او پلار په درد دردمنه وي. بس ستا د ګلالۍ د لاسه مې لړمون شین دی. هغه بله ملالۍ خو د لا په پاکستان کې مکتب وایي. په همدې ګلالۍ او ملالۍ خو زما شمله اوچته ده. د کریم غوندې غمونه خو کور ته نه راته راوړي. شمله دې اوچته ده او که په ځمکه غورځېدلې ده. ګلالۍ او ملالۍ دواړه زما په درد نه دي خوړلي. د ګلالۍ جانې پلاره مبارک دې وي. لمسۍ دې پیدا شوه. خدای دې درته پل بختور کړي. زینب خور خدای دې د خوښیو مېرمن که. ته صبر چې زه شیریني خو دې درته درکړم. نه حاجت نشته شیرینۍ ته. نه ولې؟ خدای دې درته لویه کړي. دغه دې دا خو واخله. زینب خور ته خو اوس دا 2 روپۍ د زیرې په توګه واخله. ټیکری به دې بیا له جامو سره درته نوی کړمه. مامور صاحب دا څه وایې؟ پیسو ته حاجت نشته. زینب خور خدای دې د زامنو له غمه وساته. ډېره خواري دې وګالله. اوس به همداسې تش لاس دی. دا یو پاکټ شیریني زما د خوا نه واخله. که زوی وی نو یوازې په یوې شیریني مې نه رخصتولې. بیا هماغه بېمانا سرتنبګي کوي. رابعه ګلې خور هلک او نجلۍ چا پکې ایستلي. کاشکې زما هم د ګلالۍ غوندې یوه لور وای. مې راته یادوه زینبې. په زخمو مې مالګې مه شینده. ډاکټر صاحب نن یې 2مه ورځ ده چې د اوبو غوندې نس روان دی. له کوم کلي نه دې راوړی؟ له کوز کلي نه ډاکټر صاحب. همدا د کوز کلي ناروغي ده، کولرا. ابا اوبه تږی یم. اوس به جوړ شي بچو. ډاکټر صاحب دې ګوري. ډېر ناوخته دې راوړی دی. د کولرا په ناروغۍ کې باید کلینیک ته د ناروغ په رسولو کې ځنډ ونه شي. ډاکټر صاحب موږ وړاندې چرګان یو. دانه په پټو سترګو خورو. 2 ورځې مخکې مې لور ناروغه وصال وه. ما ویل چې قمبرګل زی به مې هم وصال وي. ډاکټر صاحب هغه اړوب چې تاسې د پلوشې دپاره ویلي وو هغه مو ورته جوړ کړ او ور مو کړ. هغه اړوب ورسره مرسته کړې ده. که نه نو د کولرا په ناروغۍ کې ناروغ د اوبو په څیر له نسه کیني او کله ناکله استفراغ هم ورسره وي. په دغسې حالاتو کې د ناروغ د بدن اوبه او مالګه له منځه ځي او ناروغ ته د مرګ او مړینې خطر زیاتوي. لږې اوبه تږی یم. ګلالۍ که هغه وارث شکلی شي یو ګیلاس ورته ورکړه. ښه دی دا دې وستي. وروره په دې کلینیک کې چې دا څه ناروغان ویني دا ټول د کوز کلي دي. موږ چې کومه لټه کړي او راپورونه مو ترلاسه کړي دي نو معلومه شوې ده چې په کوز کلي کې د کولرا نښې نښانې ښکاره شوي دي. نو د دې به څه چاره کوو ډاکټر صاحب؟ د کوز کلي اوبه پاکه نه دي او هلته کولرا له همدې ناپاکو اوبو څخه پیدا کیږي. ډاکټر صاحب نو څه وکړو؟ بې اوبو خو ژوند نشي کېدی. همدا د ویالې اوبه ټول خلک څښي. زه نه وایم چې تاسو اوبه مه څښئ. همدا د ویالې اوبه باید وایشول شي. کله چې سړې شوې بیا یې وڅښئ ځکه د کولرا د مرض میکروب په حرارت او ایشولو له منځه ځي. ډاکټر صاحب پرته له اوبو د دغه مرض میکروب خو به په بل څه کې نه وي؟ ولې نه، په خوړو کې هم کیدای شي د کولرا د مرض میکروب وي. دغه میکروب د مچانو په وسیله خوړو ته انتقالیږي. تاسو باید خواړه او خپل د خوراک لوښي له مچانو وساتئ. سربیره پر دې تازه میوه باید ډیره او سمه پرېمینځل شي. هغه میوه چې پوټکي لري باید سپینه شي او بیا وخوړل شي. ډاکټر صاحب همدا اوس چې زه له زوی سره مې راغلی یم فکر مې ټول د کور سره دی. هلته مې نور اولادونه دي. ویرېږم چې زه ورځم کوم بل یو نوي ناروغه شوی. تشویش د په ځای ده وروره. ته چې همدا اوس کور ته ورسېدې نو د دې ناروغ کالي، بستره او هغه لوښي چې ډوډۍ یې پکې خوړلې ده په اوبو کې به یې جوش کړي او په جوش اوبو به یې ووینځئ. نور څه وکړو ډاکټر صاحب؟ نور دا چې په کوم ځای کې چې ناروغ ساراګشت ته تللی وي او یا یې استفراغ کړی وي هغه باید تر خاورې لاندې پټ شي او که چونه مې په کور کې وي پرې ویې پاشئ. ګلالۍ همدلته ده؟ څه خبره ده څوکیدار ماما؟ دغه پاکټ یو چا درته راوړی ده. دا وخت د پاکټ دی چې د راوړ؟ هر څه ځان ته وخت لري. دلته یې کېد او ځه.
ادم خان چرسی کټ مې وباسه دالان ته ما ته خوب نه راځي کټ مې وباسه دالان ته غفور جان چرسی چلم وباسه دالان ته کریم جان ډزوي چلم وباسه دالان ته کریم جانه د چیر دی هیڅ په ګوته نه راځي ته لکه زما سوری چې هر څو در پسې منډې وکړم نیولی دې نه شم زوروره ساعت دې تیر دی هره ورځ د بېناوې واده جوړ کړی وي اوس دې هم د باجې اواز کلی په سر اخیستی دی غمو چې چلی دا د غم باجه ده چې زه یې وکړم له کومې ورځې نه چې د زه یوازې پرې ایښی یم د غم کارخانه رانه جوړه شوې ده غم کله تا ته ټینګېدی شي د ورځې د چرسو 10 چلمه وهې ما چې ستا هغه نیشه ولیده چې تا راکړه اوس د چرسو نیشه راته د بوسو نیشه ښکاري رښتیا د هغې نیشې نوم څه غفوره زه هم نه پوهېږم چې پلار یې ورباندې څه نوم ایښی خو موږ ورته پوډر وایو اوس ژر راباندې بیا هغه پوډر وسکوه کنې په خپلو پښو به قبر ته لاړ شم د نشو پوډر خو ایرې نه دي چې په هر نغري کې به پرتې وي پوهېږې هغه په اسانۍ نه پیدا کېږي ډېر قیمتي شی دی وایم چې زما سر هم پې ورکوي ورباندې ورېکه خو ما ته هماغه د پوډرو نیشه راوښیه هلکه چې وس دې نه وي نو نشه څه کوې او چې نیشه نه وي نو سر څه کو غفور جانه باور وکړه چې ما ستا په خاطر ټول ځایونه په پوډرو پسې ولټول خو نیمه پوړۍ مې هم پیدا نه کړه چې داسې ده په یوې غټې ډبرې باندې مې سر کېږده په بلې ډبرې مې سر دومره وټکوه چې ماغزه مې له سپېږمو راوځي ژر شه هله سر مې مات که مه وارخطا کېږه غفور جانه تش لاس نه یم راغلی دومره خو مې درته راوړي چې هوایي پوقاڼۍ غوندې دې هوا ته والوځئ را دې خواته یې که عاطفي دې ماشومې ته شیدې ورکړه چې وږې ده پام چې ورې نه کې د ماشوم کلمې تنکۍ دي غواړي چې د مور په شیدو یې ورته ورېبې مور باید تر 3 ورځو پورې ماشوم ته شیدې ورنه کړي ولې مورې ماشوم چې وږی وي نو څه شی بخوري مور خو یې په دې خبرو نه پوهېږي خو زه به دستي ورته د زوپو پیاوه جوړه کړم بابو جانې دا د ګلالۍ خبره به ومنو زه به خپلې شیدې ورته ورکم که ته د ګلالۍ خبرو ته غوږ ونیسې له کمرونو به دې وغورځوي دا د لومړی اولاد دی ته په دې خبرو نه پوهېږې څه چې زه درته وایم هغسې کوه مورې ماشومه وږې ده او په دې وخت کې د مور له شیدو پرته بل شی باید ورته ور نه کړل شي تا ته حاجت نشته دا ډاکټري دې په کلینیک کې کوه ماشوم ته داسې ژر هېڅ چا شیدې نه دي ورکړي ولې په څه مورې ځکه چې د مور شیدې ته 3 ورځو پورې ناپاکې وي مورې دا خبره سمه نه ده ماشوم ته وروسته له پیدا کېدو چې څومره ژر د مور شیدې ورکړل شي ورته ګټه لري ما تاسو یوه ته هم په 3 ورځو پورې خپلې شیدې نه دي درکړي هغه بېله خبره ده اوسنی طبابت وایي چې د مور د شیدو نه پرته نور هیڅ خواړه د ماشوم دپاره ګټور نه دي او د مور لومړنۍ ټینګې شیدې له هر څه زیاتې ګټورې او د ماشوم د روغتیا دپاره ښې دي او ماشوم ته د راز ناروغۍ په مقابل کې مقاومت پیدا کوي د روغتیا دپاره ښې دي دا خبرې هغه چاته کوه چې نه پوهېږي همدا اوس به په کوچو بوره ورته واچوم او ور به یې کړم بیا به وګورې چې ستا ډاکټري ښه ده او که زما مورې د مور لومړنۍ ټینګې شیدې د ماشوم وجود د میکروبونو او ناروغیو په مقابل کې تقویه کوي دا داسې خبره ده چې په ټوله دنیا کې منل شوې ده زه لکه چې له بلې دنیا راغلی یم زه دا نه وایم چې ستا ټولې خبرې غلطې دي خو دا باید راسره ومنې چې ماشوم د پیدا کېدو نه وروسته چې څومره ژر د مور شیدې وخوري په ګټه یې ده زه اوس څنګه وکړم خپلې شیدې ورکړم او که نه څه چې کوئ خپله خوښه خو چې نجلۍ ناروغه شوه په ما یې غرض نشته په دیواله مې سر ورجګ کړ ما ویل چې څه کړي دې ویل ته څه کړي مینا راتاو شه لونګینه جانداده زویه کاشکې هر وخت دغسې پام غلط وي ډېرو چورتونو وخوړې زویه چېرته تللې وې مورې له سهاره نه وې د مامور صاحب نیک محمد کور ته تللی وم بیا خو د پور اخیستلو لپاره نه وې ورغلې نه د مامور صاحب لمسۍ پیدا شوه دا ده دغه شیرني واخله خوله پې خوږه کړه مورې په کور کې زلمیه زویه ستړی مه شې څنګه په خاورو خړ پړې زویه
مورې یو ډیر مهم کار مې کړی دی او غواړم چې په همدې کار کې شامل شم. څه کار زویه؟ داسې کار چې هم ثواب لري او هم خورما. شکر زویه، ستا بیکارۍ ته هم فکر وړی وم. ښه شو چې کار درته پیدا شو. خو دې نه ویل چې د څه شي کار دی؟ ښه وایي لالا. د مین پاکۍ کار دی. قومندان صاحب د مین پاکولو امیر ته زما سپارښت وکړ او هغه هم وعده راکړه چې په خپل ګروپ کې به مې ونیسي. زویه، لړمان په جیب کې مه ګرځوه. که ته نه پوهېږې نو د ماینونو پوښتنه دې له جانداد ورور نه وکړه. لالا د مینونو له کاره تیر شه. جانداد وروره، زه د دې لپاره دا کار کوم چې په دې کلي کې نور څوک ستا په څېر د مین قرباني نشي. زلمیه زویه، په دې خبرو د مور زړه مه شین کوه. نور غمونه لږ دی چې دا غم دې هم کور ته راوړ. غم به ولې وي مورې؟ بس دی زویه، نن خو خیر چې تللی وې، خو سر له سبا د نه پرېږدم چې دې کار ته لاړ شي.